مرګرو نن درته د دجال باره کې یو داسې حقیقت وایم چې تاسو به بالکل حیران پاتې شئ. د دجال حقیقي ځای چې کوم دی هغه پاکستان دی، یعنی دجال په پاکستان کې موجود دی. د دې باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی. یو صحابي ایمان راوړو نو هغه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخوا ته راغو نو یو داسې واقعه ورته بیان کا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نور صحابه بالکل اریان پاتې شو. هغه صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا واقعه بیان کا چې موږ په سمندر کې وتی یو، موږ سره ډیر زیات مرګري او ساتيان را سره، نو موږ د مشرق طرف ته روان وو. په سمندر کې طوفان راغو، زموږ چې کومې کشتۍ وي هغه ګډې وډې شوې او زموږ کشتۍ نه لاره ورکه شوه او بیا موږ چې یو طرف ته روان شو نو څه ګورو چې یو جزیره ده، یو خشک ځای دی. نو موږ د خپلې غټو کشتو نه کوشو، وړو کشتو کې کېناستو او موږ د هغې جزیرې طرف ته روان شو. نو چې کله موږ هغې جزیرې ته لاړو نو څه ګورو چې هلته یو داسې خطرناک مخلوق دی چې په جسم باندې ډېر غټ غټ ویښته دي او د هغې سترګې هم غټې دي، د هغې خوله هم کلاوه وه. نو چې کله هغې جزیرې ته موږ ورغو او هغه مخلوق موږ وکتو نو موږ ویرېدو. هغې مخلوق دا وویل چې تاسو یریږئ مه، تاسو هغې کمرې ته ورشئ، هغې مندر ته ورشئ، هلته یو بل مخلوق دی هغه به تاسو سره ملاقات کوي. او چې کله موږ خپلې کمرې ته ورغو نو څه ګورو چې هلته یو داسې شی دی، یو داسې مخلوق دی چې په زنځیرو کې بند دی او هغه عجیبه غونته کې دی، د هغه په جسم باندې ویښته هم دي، د هغه شکل هم د انسانانو د شکل نه مختلف دی. نو وایي هغه یو مخلوق موږ نه 3 سوالات وکړو. هغه 3 سوالات دا دي چې یو ځای ورته یاد کړو چې په هغه ځای کې اوبه شته او که نه. نو هغې صحابي ورته وویل چې او هلته اوبه لا شته. نو هغې نه بعد بل سوال ورته دا وکړو چې داسې یو باغ ورته یاد کړو، یو ونې ورته یاد کړي چې هغې ونو کې فروټ شته، میوې شته او که نه. نو هغې صحابي ورته وویل چې او په هغې ونو کې فروټ شته، میوې شته او هلته ښه واښه دي، هغه ځای سرسبز او شاداب دی. نو هغې نه بعد درېیم سوال یې ورته دا وکړو چې په مکه کې نبي شته او که نه. نو هغې صحابي ورته وویل چې او اوس یو کس د نبوت دعوه کړې ده او هغه د مکې نه مدینې ته لاړو، مدینې ته هجرت وکړو. نو هغه صحابي چې هغوی بیا د هغې ځای نه را روان شو بالکل حفاظت سره، هېڅ هم ورته هغې زنځیر والا کس ونه وي، یعنې په زنځیر کې چې کوم مخلوق قید و هغې مخلوق دې صحابي ته هېڅ هم ونه وي، دی پرېښود. نو بیا دا صحابي خپل منزل طرف ته روان شو او ویلی کېږي دا چې دا واقعه هغې صحابي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته بیان کوله. نو په دې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه خپلې ګوتې سره چې دجال چې دی هغه د یمن په جزیرو کې نشته، نه د مصر په جزیرو کې شته، او د مشرق طرف ته اشاره وکړه چې دجال مشرق طرف ته دی او دجال مشرق سایډ ته آباد دی او د هغې ځای نه به د دجال ظهور کېږي. چې کله ریسرچ کوي ماهرین، ساینسدانان کله ریسرچ کوي، مشرق طرف ته پاکستان او انډیا راځي. نو په پاکستان کې یو جزیره داسې شته چې په هغې جزیره کې یو داسې مندر دی، یو داسې کمره ده چې د کومې کمرې باره کې هغه صحابي ذکر کړی و نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته. هغې کمرې باره کې چې کله بیا ریسرچ کوي ساینسدانان او ماهرین نو ویلی کېږي دا چې هغه کمره چې ده هغه د یو داسې دیوي کمره ده چې کوم د هندوانو یو خدای دی، د هندوانو یو بوت دی، د هغې بوت نوم دی کالی ماتا، یعنې د کالی ماتا مندر چې دی هغه د پاکستان په دغې جزیره کې موجود دی. نو تاسو اوس دلته دا سوچ کوئ چې دا مندر خو به اوس جوړ شوی، نه، دا مندر چې دی دا د تېرو 2000 کالو نه موجود دی په دغې جزیره کې او دا د هندوانو د یو دیوي مندر دی. دا د نن نه 2000 کاله پهله د دې تاریخ دی او دا مندر 2000 کاله پهله جوړ شوی. نو کېدای شي چې همدغه صحابي دې مندر سیټ ته راغلی وي او دا کالی ماته هم تاسو پېژنئ چې د دې په جسم باندې غټ غټ ویښته دي، د دې 8 لاسونه دي، هغې نه بعد د دې خوله کلاوه وي، یعنې هغه ټول نشانیان هم په دې مندر کې موجود دي. کومه واقعه چې صحابي نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره شیر کړې وه. نو ستاسو په دې هکله څه رایه ده؟ دجال واقعي چې پاکستان کې موجود دی او که نه؟ لازمي خپله رایه شریکه کړئ او دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ.